چاته نصیحت هم نشي کولی د پښتنو ته چې دوی ته ووایي الله دې تا له هدایت الله دې وایي تا له هدایت درکړي ما له څه چل ولې او څوک چې په ځان باندې مطمئن شو چې نه زه به دا زه ټکی نه ډېر خطرناک دی چې زما ایمان به ګډوډ شي زه قاري صاحب زه د شیخانو په مجالسو کې ناس پاس زما ایمان به ګډوډ شي پرون مې یو واقعه کته د امام ذهبي رحمه الله غالبا ذکر کړې ده د یو کس تذکیره یې کوله چې هغه د قرآن حافظ و د قرآن حافظ و قرآن ورته یاد و خو بس په دغه ګناهونو کې او په فحش کارونو کې والعیاذ بالله ورننوتی او د هغې د لاسه بیا مرتد شو نو بیا چا ورسره ملاقات وکړو په یو علاقې کې ولیدو پېژندو چې لږ دا خو پلانی دی هغه قرآن چې ورته یاد و او ته خبر و چې ته د هر څه نه وتی نو هسې تپوس یې ته وکړو هغه قرآن درته یاد دی که نه تا ته خو قرآن یاد و که نه اوس ته خو دین دې پرېښودی ده خو څه ایتونه دې ذهن کې شتي وي چې یو ایت مې ذهن کې نشتي سوای د یو ایت نه ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین الله وی دا کافران به دا ارمان کوي چې جهنم ته لاړ شي لو کانوا مسلمین ارمان چې دوی مسلمانان وي ده ته هم دقه یو ایت یاد دی چې ارمان زه په خپل دین باندې وي دا نه چې د قرآن قاري دی بس دی جو د اسمان نه اسمان نه راکوز شوی دی او قاري صاحب خیر دی که هر ګناه کوي او دا مولوي صاحب دی دا شیخ صاحب په کار دا دی چې موږ په خپل ایمان باندې ډېر زیات ویریږو زه خو خپل ځاني دا قسمه واقعات چې واورم نو ډېر لوی فکر او سوچ مې پیدا شي چې زموږ اخري انجام به څنګه وي کله دې سوچ کې پرېوځم چې داسې نه هغه حدیث کې راځي چې الله په یو فاجر او په یو ګناهګار انسان باندې هم د خپل دین مرسته کوي کله مې زړه کې دا سوچ راځي چې یاره ګناهګار خلک یو او الله ربانې صرف د دین مرسته کوي دا قسمه خبرې په زړه کې راتله دا د مسلمان سره تړلی شوي خبرې دي او څوک چې په ځان باندې مطمئن شو چې نه زه به دا تباه دی زه ټکی نه ډېر خطرناک دی چې زما ایمان به ګډوډ شي زه قاري صاحب زه د شیخانو په مجالسو کې ناس پاس زما ایمان به ګډوډ شي زه چې درسونه او بیانونه اورم زما ایمان به ګډوډ شي زه عالم زه مفتي زه شیخ صاحب او زه پلانی او زه علانی زما ایمان به ګډوډ شي دا سړی تباه دی دې دوکه کې پروت دی په ایمان باندې یارېده پکار دي لکه دې نږدې ورځو کې ما تاسو ته واقعې د بعض صحابه کرامو بیان کړې که نه چې صحابه کرام به په ځان باندې یارېدو د منافقت نه یریدو به د څه نه منافقت نه موږ کې کوم یو کس دا یریدلی په ځان باندې د منافقت بلکې که چاته دې نصیحت وکړو چې د خپل ایمان مراجعه وکړو نو داسې برک بروک به شي ولې وایي څه چل دی څه چل دی زما ایمان له چې زه یې مراجعه وکړم ستا د ایمان نه وایي زما ښه دی چاته نصیحت هم نشي کولی د پښتنو ته چې دوی ته ووایي الله دې تا له هدایت الله دې وایي تا له هدایت درکړي ما له څه چل دی ولې مطلب دی چې زه هدایت ته محتاج نه یم زه داسې په نیغه لار روان یم نو ګناه معمولي مه ګڼئ د دې ګناه اثر یې اثر او هر څه پرېږده که په دنیا کې دې ولې څه اثر ونه لیدو نو ګوره په قبر کې هم اثرات راښکاره کېږي صرف دا نه دی چې یو سړی دا کېدای شي یو ګناه اثر ته ظاهري نه ویني په زړه به یې دله کړی اثر خو دی به ترې خبر نه یا توجه به هغه طرف ته نه وي په زړه به یې ول اثر کړی په ایمان به یې ول اثر کړی بس دا پوره ده که چې په ایمان یې ول اثر وکړو دا ټول لوی نقصان نه دی او نه دا بس هله د ګناه اثر مني چې یو ښکاره خبره ویني ویا واوجي او دا د ګناه نقصان دی نو کله اثرات په قبر کې راښکاره شي